د کندهار په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د سیلابونو د راوتلو له امله د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو سرچینې میکروبي سوي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د څښاک لپاره د دغو اوبو کارونې او سختې ګرمۍ تر 200 پورې د شاولي کوټ اوسیدونکي د نس ناستې په شدیدې ناروغۍ اخته کړي چې زیاتې د اعمال د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د کندهار د شاولي کوټ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو د خوندي څاګانو د کیندلو او د ناروغۍ د مهار غوښتنه کوي. دا ده چې موږ سره دولت یا نور څوک کومک وکړي یا نړیوال چې د پاکې اوبه راته برابرې کړي. موږ په علاقو کې وچکالي د اوبه نشته، دا د اوبو چې هلته اوبه نشته د اوبو په خاطر د میکروبو اوبو په خاطر باندې چې هغه د ګرمۍ ډېره ده په کیږدۍ کې وچېږي او اوبه نه لري، خاص مشکل یې ټول د اوبو ده. د میرمنو او ماشومانو په ګډون تر دې دمه د کندهار میرویس او زوی روغتون ته د کندهار له شاولي کوټ ولسوالۍ څخه 180 تنه ناروغان وروړل سوي چې د مسؤلینو په خبره کولرا ته ورته نښې لري. د میرویس روغتون مسؤلین وایي دا ډول ناروغۍ د زیاتو غوښو له خوراک او ډېرې ګرمۍ له امله پیښېدلی سي. روغتیا پالان وایي دا مهال ناروغي د دوی تر کنټرول لاندې ده. تقریبا مجموعي تعداد د کولرا مریضانو چې د فاتفالو کې او په ساري واټ په مجموع کې 180 نفره لرودلي چې په دې 180 نفرو کې تقریبا 4 برای د شاولي کوټ څخه راوړل سوي دي، خو ولې دقیقه معلومه نه ده چې کولرا به وي او که به دغسې د هضمي سیسټم ناروغۍ، ځکه ماشومان دي د اختر شپې ورځې وي غوښې خوړل دي بې رقمه. له کندهار څخه مخکې د هلمند په بغران کې هم په کولرا ناروغۍ 160 تن اخته سوي وو چې له ډلې 100 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. له هلمند او کندهار وړاندې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې هم ګڼ کسان د کاریزونو د اوبو له څښلو له امله په کولرا ناروغۍ اخته سوي وو.